نن زمونږ د دې پریس کانفرنس مقصد د وزیر اعلی صاحب ته او د عمران خان صاحب ته او ټولو وزیر بلدیات صاحب ته سیکرټري بلدیات صاحب ته او ټولو واکچارو له خپل اواز رسول چې مونږ مخکې 2-3 میاشتونه خپله جړه جاړو چې زمونږ سره ظلمونه روان دي 2410 کسان چې کم دي دا سرپلس پول کولو دپاره میټینګونه روان دي 37 کسان زمونږ آلریډي دی ریپیټریټ کړي دي 2 میاشتونه د هغوی تنخوا بنده ده دې نه علاوه زمونږ سلانه انکریمنټ چې کوم دی د کمپني کیډر ملازمینو پاتې دی دې نه علاوه چې کوم دی اوس زمونږ 2 میاشتونه د دې ریپیټریټ ملازمینو تنخوا بنده ده مونږ جړه کوو مختلف ځایونو کې مونږ خپل اواز اوچت کړ لیټرو سره مونږ خبر وکړه دې ته لیټر یې مونږ وکړې مونږ په سوشل میډیا باندې خپل اواز اوچت کړ مونږ اخبارونو له بیانونه ورکړه مونږ ټي وي له بیانونه ورکړه خو افسوس خبره دا ده چې د حکومت یو واکچاري مونږ سره څه دغه ونه کړه چې تاون ونه کړه او د خبرې ختمولو دپاره خپل څه کردار ادا نه کړل څومره زمونږ احتجاجونه وشو د دې مسایلو باندې حکومت بالکل چې کوم دی په ډډه نه وړي او مثال په طور داسې نن سره مذاکرات وکړي چې زمونږ احتجاجي او سال چې بیا موږ ګورو سال بیا منکري یوټرن یې اخیستی یو نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې مثال په طور د پېښور عوامو ته هم دا وایو سبا به تاسو هم دا تکلیف تاسو هم زموږ مرسته وکړئ موږ سره په دې کې شامل شئ زموږ هېڅ قسم چې کوم دی جایز مطالبات نه حل کېږي نو زموږ مجبوري چې موږ د هړتال طرف ته ځو زموږ مسایل ډېر زیات دي او موږ په دې روډونو باندې ډېرې چغې ووالې هر ځای ته لاړو چې کوم ځای کې موږ ته څه داسې ښکارېده چې یاره دلته نه به موږ ته څه میلو شي خو موږ هر ځای کې چې دی دا خلک موږ له رانغه او صرف د دې دپاره چې دا خلک چې دی تاسو وګورئ مخکې زمونږ د افسرانو تنخواګانې ډېرې کمې وې په 1,00,000 روپۍ یا 1.5 لک روپۍ د دې تنخواګانې چې دي په 10 لاک روپۍ تنخوا لي دا خلک چې دی د خپل جعلي بیلونه جوړوي د دې تقریبا په کروڑو په اربو روپۍ د دې چې دی د حکومت د خزانې له دې نقصان ورکوي او دې نه علاوه دا خلک چې دی د 2410 ملازمین دی ریپیټیټ که چې انتهایی د افسوس خبره ده او دا هغه ټایم کې 2410 ملازمین چې کوم دي دا سرپلس پول کې دی واچول نو دا 2410 ملازمین دی اوس نور لګیا دی برتیانې کوي دا ډېر انتهایی ظلم دی بالکل ستړي شو احتجاج باندې مونږ ستړي شو درنو باندې مونږ ستړي شو مذاکراتو باندې مونږ ستړي شو نو مونږ په دې خبره مجبور شو چې یاره نن مونږ دا پریس کانفرنس وکړو خپل اواز دې ایوانونو ته ورسو چې کوم مشران دي او هغه زمونږ د آخري فریاد واوري او خصوصي طور باندې د پېښور خلکو دپاره مونږ دا پریس کانفرنس وکړو چې زمونږ د هړتال په وجه باندې به د پېښور خلکو ته به تکلیف رسیږي نو دې د وجې مونږ بیا هم ورله لږ ټایم ورکړو دا پریس کانفرنس هم وکړو چې زمونږ دا میسیج هغوی ته ورسیږي چې WSSP منیجمنټ مسلسل مونږ سره په ذاتیاتو باندې روان دی دا اوس ټولو تاڼو ته چیټۍ کړي دي او تاڼۍ والا بار بار ټلیفونونه کوي او خلک راغواړي او هغه دغه کوي آی جي صاحب پریس کلب ته راغلی دی مونږ کوشش کوو هغه سره ملاقات وکړو نو زمونږ ملازمین خو ډېر غریب ملازمین دي او دی یو طرف نه د منیجمنټ د طرف نه پریشر شي بل طرف ته پولیس د طرفه پریشر شي نو هغه غریبانه دی بالکل د هر څه نه اوښکي دي د کار ولا مزه نه ورکوي کور کې ناسته ولا مزه نه ورکوي نو مونږ په دې وجه باندې WSSP ته دا آخري وارننګ ورکو چې مهرباني وکړي دا پولیس باندې ملازمین مه تنګوئ او چې کوم زموږ جایز مسلې دي دا حل کوي